نبی علیہ السلام وی چې ما خاب من استخاره ولا ندم من استشاره، چا چې استخاره وکړه دی به چرتم ناکام نشي، دی به کامیاب وي. علیه السلام وی ولا ندم من استشاره، چا چې مشوره وکړه کنه نو دی به چرتم شرمنده نه وي، دی به چرتم شرمنده نه وي، هر ځای کې به دی بالا وي. په خپل کار باندې به دی ستومانه نه وي. موږ چې ورته ستومانتیا وایو، یاره دا کار مې ولې کړی، دا زموږ زندګۍ کې راځي چې نه مې وکړی نو ښه به. نو رسول الله وی ولا ندم من استشاره، دا الله دې دو څیزونو کې داسې برکت ایښی دی چې خدای پاک یو څیز به د دې دپاره ناکام وي، خو چې الله سره د مشوره وکړه، استخاره دې وکړه، انسانانو سره د مشورې طریقه راغلی ده او د الله سره د مشورې دپاره د استخارې طریقه راغلی ده، نو ته به دې دواړو کې بیا نه ناکام کېږي. او زمونږ په دې دین کې دا ګوره یاد ساته، زمونږ په دین کې د مشورې ډېر لوی اهمیت دی. اوس به تاسو ته اندازه ولګي چې څومره د دې او موږ نه کوو، نو اکثر خلک ناکامي، اکثر خلک هغه بیا ستومانه وي. او شریعت کې څومره تاکید راغلی دی، تاسو ته به د دې خبرو نه په خپله اندازه ولګي چې او یاره خو زه د دې نه پس د بازار ته او د سودا لذي سړی کنه نو به زه بغیر مشورې نه ځم، کم از کم کور کې کو هېڅ حکم نه وي نو خپلې ښځې سره به مشوره کړم. دومره د مشورې اهمیت دی. دین او شریعت کې څومره اهمیت دی، یو دو درې خبرې راته کوم. د مشورې باره کې چې تاسو مشوره کوئ، الله په قرآن شریف کې مستقل صورت نازل کړی په 15مه سپاره کې د سورت شورا، مستقل د هغې صورت نوم سورت شورا دی، د مشورې صورت. نو الله دا اهمیت خلکو ته بیانوي. زمونږ د علما یو بله خبره کوي او دا ګورې ذهن علیم، دا وورئ رونو، د الله رب العالمین علم په مخ د کائنات کې د چام نشته، د الله سه علم د چام نشته. الله منګ او تاسو ته د هېڅ پته نه لګي، مخکینی پته هم نه لګي، اوس هم نه لګي، آینده هم پته نه لګي، په خپل خیر او شر موږ ته پته نه لګي. سبا زما دپاره څه کیدونکي دي موږ الله ته پته لګي، سبا به څه کیږي د دې انسان دپاره الله ته د هغې پته ده. الله په قرآن کې نه وایي چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، سبا به زه څه کار کوم هېڅ چاته هم پته نه لګي. او سبا چې کومه ورځ را روانه ده چې زه به څه کار کوم، څه به کیږي، څومره ساګانې علم، څومره به ګورم، څومره به روټۍ خورم، د دې ټولو الله ته پته لګي. نو الله هغه علیم ذات دی چې د الله سه علم د چا نشته. خو چې کله الله رب العالمین دا انسانیت پیدا کو، د انسانیت د انسانانې پیدا کول، نو د ټولو نه لومبې انسان یې څوک پیدا کړو؟ بابا آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام. اوس چې الله رب العالمین د انسانیت ابتدا کوله نو فرشتې الله راوغوښتې. نو په قرآن شریف کې دې ګورې دا الله ورته وایي وإذ قال ربک للملائکه، نص د قرآن دې ګورئ، انی جاعلک فی الارض خلیفه. وإذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. الله هغه وخت یاد کې د دوانو جهادو سرداره چې الله پرشتو ته وی زه آدم علیه السلام پیدا کو. نو پرشتو ورته څه ووی؟ قالوا اتجعل فیها انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. خدای ته هغه څیز پیدا کړي چې هغه به فساد کوي، وینې به تویوي. الله وتی انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیم تاسو نه پوهیږئ. بس فرشتو وی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. نو الله فرشتو ته وی زه انسان پیدا کوم. نو الله یو قسم فرشتو سره څه چلو کړ؟ مشوره وکړه. فرشتو ته یې مه پیدا کوه، الله وی پیدا کوم. نو الله فرشتو سره الله مشورې ته ساجد دی.
الله ته خو پته وه. الله بیا وروسته فرشتي ملامت هم کړی چې تاسو یې دا فساد پیدا کړي، دا خدا دې راغلي جمعې مونځ ته راغلي دي، دا خو راغلي د اختر مونځ ته راغلي دي، روجې نیسي، حج ته دا دي ځي، زما په احکاماتو عمل کوي. الله ته پته وه، خو الله بیا هم دوی سره مشوره وکړه. زمونږ دا تفسیر د علما وایي دا ولې وی دا الله دی دنیا ته خپلو بندگانو ته یو تعلیم غټ ورکو چې ګورې زه سره ده دی چې ما ته د هر څه علم دی. الله وی زم مشوره کوم، ما ته ضرورت نشته، الله ته د مشورې ضرورت نشته، خو الله بیا مشوره کوي. دا تعلیم د بندگانو ته تعلیم دی خپلو ته چې ګورې په هر کار کې مشوره کوي، د دې ډېره زیاته پیدا ده، د دې ډېر زیات برکت دی. نو چې دا الله ذات داسې چل کوي نو موږ بیا ولې نه کوو؟ اهمیت یې د دې نه ورکوي. دویم نمبر رونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله حکم کوي، قرآن شریف کې دی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. الله وی دا زما په ځان لوی احسان منا، ای د دوانو جهانو سرداره چې لنت لهم فبما رحمت من الله لنت لهم، ته ما ډېر نرم خویه پیدا کړی. ولو كنت فظا غلیظ القلب، او الله وی کو ته چارې ما سخت خویه پیدا کړی لانفضوا من حولك، تا ته بیا دا خلک نه را لنډېدل. نو فاعف عنهم، کو د دوی نه غلطي وشي ته یې معاف کوه. وشاورهم فی الامر، او په هر کار کې دوی سره مشوره کوه، هر کار کې دوی ځان ته را نږدې کوه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، بیا چې کله مشوره وشوه که نه بس د الله په ذات توکل کوه. ان الله یحب المتوکلین، الله وی چې دا کوم متوکلین دي چې زما په ذات باندې باروسه ساتي، دا زما ډېر زیات خوښ دي، دوی سره زه محبت ساتم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د دې حکم وکړ. نو سره د دې چې رسول الله مبارک ته به کله یو امر راغی نو زر به یې مشوره وکړه. ځکه ابو هریره وی چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره ژوند تیر شوی دی، نو ما په ټوله زندګۍ کې داسې یو کار هم نه لیدلی چې نبی علیه السلام به بغیر مشورې کوي. صحابه به ځان سره راغونډ کړه او ګورئ که نه په هره موقع، یعنی دومره احادیث د رسول الله مبارک د صلی الله علیه وسلم چې صحابو سره مشورې کړي دي، دومره حدیث پکې راغلي دي چې تاسو به عقل او د دنیا واقعات دي، یو نه دا دوه نه دي چې څومره د نبی علیه السلام ته کارونه مخې ته راغلي دي، نبی علیه السلام پکې مشوره کړې ده. بدر چې کله وشو قیدیان رالل، اوس نبی علیه السلام له الله دا اختیار هم ورکړو چې فوراً یې الله ته ویلو، خو نه داسې چلی ونه کړ. صحابه یې راجمع کړل، وی قیدیان رالل، اوس دې قیدیانو سره څه چل کړو؟ رسول الله مبارک مشوره کوي، څه چل ورسره وکړو؟ ابوبکر صدیق نے شروع کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خدا مشوره ده چې دا څومره قیدیان راغلي دي، د دې ټولو قیدیانو نه فدیه والا، ټیکس ته والا او پریږده. نبی علیہ السلام مشوره نوٹ کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی څه کوي سره؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې خدا دین په ټولو باندې ګران دی، خو په ما ډېر ګران دی. یا رسول الله ته په ما ډېر ګران دی، دا ستا او د دین دشمنان دي د الله. نو چې دا څومره قیدیان راغلي، دا قیدیان وجل نه دي، یوازې وجل نه دي، یو بل کار به مو سره کوي. داسې چل به کوو چې دا څومره قیدیان دي او دې کې د چا د صحابو پکې رشتہ داران راغلي دي، لکه یا رسول الله ستا پکې تره راغلی صلی الله علیه وسلم، حضرت عباس، او بکر صدیق پکې زوی و، د حضرت علی پکې رور و، او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې غالبا ماما و. داسې د صحابو پکې خپل خپلوان نو یې به ولو هر چاته به خپل خپلوان حواله کړي. نبی علیه السلام ورته بیا به داسې چل وکړو چې هر سړی به تبع عباس او بکر صدیق به خپل زوی، زه به خپل ماما او علی رضی الله تعالی عنہ به خپل رشتہ دار په خپل لاس په توره باندې سر جدا کو دی دنیا ته به د قیامت د ورځې پورې یو میسج ورکو
یو پیغام ورکو چې د الله او د الله د رسول او د قرآن د پاره موږ د خپل خپلوان او د مور او د پلار د ټولو نه ورتیر. نبی علیہ السلام ورته وی د ابوبکر صدیق ډېر زیات نرم خویه دی، وی دی پشان د حضرت ابراهیم علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام پشان دی، ان ډېر نرم خویه. او عمر ته سم دا حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام پشانی. حضرت نوح علیہ السلام بی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس خدای پاکا په مخ د ځمکې د یو قسم کور پرې نه دی. او حضرت موسی علیہ السلام وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. وی خدای پاک زړونه سخت کړي، مالونه تباہ کړي، او چې د سره ایمان دولري نو ته د هغوی په شان سخت دی. نو بیا ربی علیہ السلام چې ټوله مشوره وکړه، نو په مشوره کې دا خبره مخې ته راله چې بس د دوی نه به فدیه والو. او نبی علیہ السلام وی چې فدیه تې والو نو یو خو به اسلام ته څه چلو شي، اسلام ته به لږ تقویت تمال ملو شو. دیر نمبر ممکنه ده چې الله دا رستو مسلمانان دي. او عمر وی دا چونکې دا بدر لومبی جهاد دی، نو چې د دې مسلمانانو د طاقت او د غصې دوی ته پته ولګي سبا بیا دوی نه راځي. د عمر رایم ډېر علاوه او د ابوبکر صدیق رایم ډېر علاوه، خو نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق په رای باندې هغه اکتفا وکړه او عمل یې وکړه. نو بس د ټولو نه فدیه واغېسته او هغوی یې پرېښودل. نو واقع چې بیا وروستو مسلمانان شو، هغه کسان مسلمانان شو، خو ګورې ونه یارېدل. نو په احد کې بیا راغلل، په احد کې بیا راغلل. نو بیا الله رب العالمین آیات نازل کړ چې د عمر دا رای زمام خوښه وه، حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والآخرة والله یرید الآخرة. د عمر دا رای ټیک وه. نو نبی علیہ السلام به دقه شان مشورې د صحابو سره کولې. داسې په احد کې مشوره وشوه بار ته ورځو، او که نه مدینه منوره کې کینو د ډېرو ملګرو رای دا راله وي بار ته وځو، بس ځې چې ځو بار ته. نو احد ته لاړل. خندق کې چې جهاد چې راغی څه چل به کوو؟ نو ټولو نه مشوره واغېسته. دې کې سلمان پارسی پاسېده، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یم د ایران، نو زمونږ په ایران کې چې دقه شان په موږ باندې حمله کېده نو موږ به ورته خندق وکنو. او د مدینې منورې دا حدود ما وکتل. مدینه منوره نوره د ټولو اړخونو بنده ده، صرف دا یو لخ چې کومه جنوب اړخ دی دا مغرب اړخ دی، نو دې اړخ ته دا ځای خالي دی، د دې اړخ نه به دوی په موږ باندې راځي. نو داسې چل به وکړو چې دقلته به غټ غټ خندقونه وکنو، نو چې دوی نور اړخونه راتلی نشي، په خندق به راوړېدی نشي، دوی واپس شي. نبی علیہ السلام وی دا رای زمام خوښه ده. نو د سلمان پارسی چې عجمی وم عربي وم نه، نبی علیہ السلام د هغه په رای باندې عمل وکړو او خندقونه وکړل. او نن ورځې پورې تاسو د غزوې خندق هغه بیان تاسو اورئ. نو نبی علیہ السلام به دقه شان مشورې په هر کا، او خدای پاک په هغې کې بیا ډېره فایده مچوله، ډېره زیاته فایده به یې پکې اچوله، او هغې کې به بیا هغوی کامیاب هم شو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې چې الزام ولګېده، بیا نبی علیہ السلام د مشورې دپاره کسان راوغوښتل څه به کوو. د چا یو رایه وه، د چا بله رایه وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نیت بالکل صحیح و چې رسول الله مبارک ته ډېر زیات تکلیف دی، نو عائشې بیبي له طلاق ورکړه. نو حضرت عمر پاسېده، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه مشوره لیاو. خوی زما مشوره دا ده چې زه تاسو نه یو تپوس کوم چې دا عایشه بیبي کله تاسو ته راواده کېده او د واده دا فیصله وشوه، نو دا فیصله چا کړې وه چې عایشه بیبي دې تا سره واده وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته شوه، ما ته وی الله ویلي. نو عمر رضی الله تعالی عنه توره راوښکله، وی بس منافقین ما ته پرېږده، خو د هغې الله رب العالمین نه تپوس کوو چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره کم انتخاب کړی دی. نو چې الله ستا دپاره کم انتخاب کړی دی نو خو به عظیم انتخاب وي، دا بالکل صحیح انتخاب دی. عایشې بیبي کې هېڅ قسمه غلطي نشته، او که منافقین لګیا دي هغوی زما تورې ته پرېږده، لاړ شه عایشې بیبي له، او انشاءالله د الله د طرف نه به هم تاله فیصله
د دې خبرې راځي چې عائشه بیبي پاکه ده. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلی مبارکین دا خبره وتلو چې رسول الله مبارک ابو بکر صدیق کر راځي او دا غزه جبرئیل علیه السلام راځي او نبی علیه السلام ته وایي چې ته په مخ د کائنات کې تا نه پاکیزه انسان بل نشتا، ته خو د دې مخ د کائنات کې تا نه پاک انسان بل نشتا. نو چې الله د پاک بازو خلقو د پاره پاکی بی بیان مقرر کړی دي، الله دا آیات رو لګ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وی د بد کردار خو د پاره بد کردار سړي دي او د بد کردار سړو د پاره بد کردار خزي دي او د پاکو خزو د پاره پاک سړي دي او د پاکو سړو د پاره پاکی بی بیانی دی. کو تاسو د عائشی بی بی پاکوالی اندازه لګوي نو جناب محمد رسول الله ته وګورئ چې رسول الله مبارک څومره پاک دی. نو داغه بی بی به داسې وي. رسول الله مبارک چې د عمر دا رایه واورېده صحابه وی دا مخې داسې روښانه شو لکه د څوارلسمې د سپومې په شان، ډېر خوشحاله شو. نو مشوره کې دا کمال دی زمونږ او ستاسو عقل ډېر زیات کمزوري دی. نو چې ډیر عقلونه راجم شي دا غي بخامخا فایده وي. نو الله رب العالمین مونږ ته وایي چې کله داسې یو کار راغی چې یاره دا کار وکم او کو نکم دې کې مشوره کوي، د مشورې ډېره زیاته فایده وي. او دا یوازې زموږ امت کې نه، دا په ټولو امتونو کې دقه شان نیکانو خلکو به مشورې کولې او د هغې به ډېره زیاته فایده وه. د قرآن شریف کې یو واقعه دغه واقعه بیانوم نه د وخت د کمي د وجې. د حضرت سلیمان علیه السلام تپوسو کوي هدهد نینم، ما تاسو ته مخکې جمعو کې واقعه بیان کړو. هدهد وي زه خو داسې ځای ته تللی وم چې هلته د ښځې حکومت و او ښځه په هغوی باندې لګیا و، حکومت یې کو. خو د ښځې حکومت او هغه عرش او هغه تخت یې پرېږدل لوی غضب دا و چې وجدتها وقومها یسجدون للشمس، د نور عبادت یې کو. سلیمان علیه السلام ته چې دا خبره راله سلیمان علیہ السلام مشوره وکړو، د مشورې نه پس یو خط ولیکه. خط کې څه لیکل؟ انه قرآن شریف کې دا خط موجود دی، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلیمان چې د الله رسول یم، خو دې کې د الله رسول نه لیکي، بس ساده ولیکه انه من سلیمان، زه سلیمان علیه السلام و انه بسم الله، او زه د الله په نوم شروع کوم. خبر صدا الله تعالوا علی و اتونی مسلمین. دو خبرې دي، یو خو راشه سرندر شه بسر څه پرېږده او راشه ماله، او چې ماله راځي نو داسې د کفر په حالت کې به نه راځي. و اتونی مسلمین، مسلمانه به ماله راځي. خط یې ولیکه او هدهد لی ورکوي دا یو څه. بلقیس ناسته ده او هدهد راغی او په دې سینې ولې دا خط کېښوده او والوال. حیران شو چې دی څنګه راغی او یو هدهد راغی او خط یې راوړی دی. خط یې کولو چې وی قتل انه من سلیمان، زه سلیمان علیه السلام او د الله په نوم شروع کوم. ته خو د شرک الله چې رحمان او رحیم دی. الله تعالوا علی مال راشه سره د ټول فوجه و اتونی مسلمین و مسلمانه شه. خط شو کته ښځه د ښځه خو ډېره هوښیاره وه، ډېره زیاته هوښیاره وه. خط یې راواغېشته او خپله کابینه را جمع کړه. قرآن شریف کې دی قالت یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای، افتونی فی، اے زما قومه مالا مشوره راکې. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. څه چلو کوم؟ یو فیصله را لراکې دې سره څه چلو کوم؟ دی ورته وایي فوجیان ورته وایي جرنیلان ورته وایي وی قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک، منګه طاقتور یو او سخت جنگجو یو. نو داسې چل به وکړو، حمله به پې وکړو، هو الامر الیک، اخري فیصله به ستا وي، اخري فیصله به ته کړي. مشوره خو یې ترې واخېسته. چې مشوره یې ترې واخېسته داسې یو ساعت یې سوچ وکړه او بیا سر روچت کړ.
وی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. وی ان الملوک، دا خبره وره ډیره خشته خبره کړې دا خشته خبره خو ځکه چې الله په قرآن کې ذکر کړې ده. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. وی کله چې یو دو طاقتوره مقابله شي کنه نو پاغ ملک کی فساد راشي، خونریزی راشي. وجعلوا اعزة اهلها اذلة. او چې د اغزه کم چې کله جګړه راشي، کله جنگ شروع شي، نو چې کم عزتمن خلک ډیر زیات بی عزت شي، د بی عزتۍ جون بیا تیری ذلیل شي. نو جګړه مکوي، جګړه نه کوي، ځکه چې عزتمن بیا ذلیل کیږي. وګورئ تاسو په خپل معاشره کې څومره عزتمن کس وي خپل کور بیا پریږدي، زنانه په در په در باندې ګرځي، یو عام چپلاسیم لګیای په کچرو کې ولدا سینه کې دی رست شه. څومره عزتمن سړی وي، دا د جګړې د وجې. نو یې جګړه نه کومه، جګړه خنه ده. نو یې سبق و انی بهدیتکم تفرحون. دا چلو کوم چې هدیه به ولېږم، پیسې ورلېږم، تحفې ډالۍ به ورلېږم. نو کو بس دنیادار باچا وي خو بس وي به چې پیسې راولېږلې، او کو نه په حقیقت کې نو بس بیا به سر ښکته کو، بیا به ورځو چې تحفې ولا راولېږلې. دا په قرآن کې دي. نو سلیمان علیه السلام خپل ملګري راجمع کړي ورته تحفې مه قبلوه. نو سلیمان علیه السلام قبلولې. نو څه چل یې وکړه چې دا څه تحفې رالېږلې وي د دې په ډبل یې ورسره نورې کړې، هغې ټولې ورولېږلې. نو چې هغې ورولېږلې بس هغې وې راځئ بس اوس تګ دی ځو. نو چې هغې هلته دا فیصله وکړه، دلته سلیمان علیه السلام خپله کابینه راغوښتې وه، څه چل به کوو. نو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم. یو لوی دیو پکې ووي داسې چل به وکړم چې زه یې راله تخ راوړم. سلیمان علیه السلام ورته زر به یې راوړئ. وی زر به یې راوړو. وی څومره به یې راوړئ؟ دومره زر به یې راوړم چې ته به د دې مقام نه پاسېدلې نه، د دې خپل ځای نه به پاسېدلې نه، هلته به نه تلې چې ما به راوړي. وي نه دا خو ډېر لیټ دی. نو قال الذي علم من الكتاب انا آتيك به. یو مولانا سے پاسید، عالم پاسید، هغه به زه به راله راوړم. وی څومره وخت کې به ته راوړې؟ نو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد طرفك. وی زه به دومره راله زه راوړم چې تا به دا سترګې پټې کړې نی او بیا به دې کلو کړې نی چې ما به راوړي. وی بس هم ته یې راوړه. نو بس سلیمان علیه السلام کسو لېږه چې واقعي سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړه چې کلاول یې تخت حاضر. نو بس هغې بیا چې دا ټول هر څه ولیدل نو فوراً مسلمانه شه. نو دا د څه د د مشورې د وجې مشورې وکړه، د هغې د وجې الله ایمان هم ورکړه. او په بعض روایاتو کې راځي وي حضرت سلیمان علیه السلام پې نکاح هم وتړله، د پیغمبر بیبي مو ګرځېده. نو د مشورې دا فایده ده. ځکه خو رسول الله مبارک هم وایي که نه چې ولا ندم من استشاره. هېڅ چرې به م یو سړي پیمانه نشي چا چې مشوره وکړه. نو هر کار چې کوې رونو مشوره کوې. اوس په مشوره څنګه کې؟ مشوره به داسې چل کې چې د اهل بصیرت سره به کې، چې کوم هوښیاري همعقل سړي نه به ځان ساتي. او مشوره به د هغه چا نه الي چې کوم کار ته کې هغه په هغې فیلډ کې څه وي، ماهر وي، هغه په هغې فیلډ کې ماهر وي. لکه اوس ته ماله رالې او یا راځه دا خو چې استاد جي دی قرآن یې یاد دی او ملا صاحب دې تپوس کومه چې یاره دې ځمکې له کومه خوره ورکړه. نو اوس خو دا تپوس ما نه کوې، نو ما به بیا راته یو یاده کړي، نو هغې به ښه تباه کړی. ما نه چې تپوس کوې، ما نه به دې تپوس کوې چې استاد جي داسې چل کوم زوی مې لسم پاس کو، اوس یې کومه مدرسه کې داخل کړه. نو زه به راته یم چې یاره دې مدرسې ته یې بوځه. ما نه به د دې فیلډ کې تپوس کوې. جمال استاد نه به تپوس څنګه کوې؟ هلکه دکان کومه، د څه دکان وکړم؟ نو دې د دکان په دغه کې ماهر دی. دغه شان یو سړی دی چې هغه په کوم فیلډ کې ماهر دی، نو د هغه نه به د هغې تپوس وکړې. یو
دویم نمبر بدا چل کې چې کله یو سړی تعالی بیا راغی نو تبا بیا هغه سره ایمانداری کې المستشار مؤتمن مشوره کوونکې به دا به امانتداري دو خبرې امانتدار یو امانتدار دا چې تعالی یو سړی راغی او تعالی د یو سیس مشوره واغشته نو تبا اوس د سره دوغلا پالیسی نه کې د پتا باندې څه چلو کې اعتماد وکړه او مشوره رونو یو خبره یاد ساته مشوره چې هر کله د چاناله کنه نو د خپل لړ دوست چې تا ته پته لګي چې د زما د پاره زړه کې څه شي دی زړه کې مینه ده دې زما په خفګان خپکیږي او زما په خوشحاليږي نو داسې کسته به دغاله او کنه داسې نه وي نو رونو بیا بر لاغه مشوره صحیح در نه کی خو کو بیا هم راغی نو بیا رسول الله مبارک ویلی چې المستشار مؤتمن مشور کون کې بسوي دا به امانتدار وي یو خو به دې سړي د صحیح مشوره ورکي صحیح مشوره اصله چې تعالی او سړي راغی او تا ته ویرا دې پلان کې سره یو لس مرلې پلاټ نو داته زعلما نو دا سړی څنګه دا پلاټ والم نو کو تا د ګور تعالی سغراغي تا نه مشوره واغشتا نو کو ته وته چې تولید خدای هغه خرسیو وای لکه دبان دلې سره ورکوم زبې په خپل دغه زبې ته په خپل والم لکه دې دا چل کوي بازه وخت زبې ته په خپل والم ناګه ته وای نه غوري دله خواله ورنشي دې غار کوي تبا کوي دې نو هغه خور داغه نسل تور کې ودی په ورشي دا شی به ګورې نه کوي یو سړی له مشورې لراغي بس اوس دته نه مشوره واغشته ستا وته اراده نه و نو دله بیا سم مشوره ورکا صحیح مشوره ورکا نو یو به مشوره کې دا چل کړه دویم نمبر سدي چاره سم مشوره وکړه نو مؤتمن تبع امانتدار تبع رازدار ګوري دا نه چې ډنډورا خوره کې چې یاره دې خو مال ابل ورزاغلو او ماته وی چې دا چل کوم خلکو ته لګیا شي نه دا به امانت بیا ساته ځان سره بیا امانت چې هغه ته نی ویل چې می خوراوه نو دا به نه خوري امانت به ځان سره ساته دې کې به بیا دغه نه کې نو دغه شان مشوره دا ته بیا د ارچا ناګشتي شي او ارچا بیا له چا مشوره درکړه بالفرض مال رالی او ما ته وی چې زدا چل کوم او مار ته وی چې بس زدا اوکا خو او دیکا حکمار وی دا اوکا او بیا ستاسو کې اوندا سه خبر را لې چې یرا دا نه کومه او مار ته وی نو زب اوس پدې نه خپکیږم چې یرا دا زګوره مانه مشوره واغشتو بیا هم دا چلو نه پدې بس نه خپکیږم دا ګوره بعضی وخت داسې چلوي ما ته وګوره دا دې لپاره وایم چې بعضی وخت داسې چلی ټول خلک راغونډ وي نو مشوره کیږي نو چې مشوره کیږي نو د یو مشوره ورکړه عمران لیاقت بل ورکړه د بل ورکړه مختلف مشورې بیا وی په یو عملو کې دا به یاره زما په مشورې عملو نه پدې به خپکیږي نه دې باندې به هیڅ خفګان نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې ډېرې معاملې راغلي دي چې نبی علیہ السلام نے مشوره غشته ده او کس بیا په مشوره عمل نه کړی نبی علیہ السلام د سره نه خپه شي یو بیبي حضرت بریره رضی الله تعالی عنها داوا وینزا نو مالک راواغشتو وینزا وا نو دا زمونږ د دین شریعت مسله د آیات سره اوس خو وینځي نشته خدای وخت کوي چې مالک دا وینزا چې چا سره د دین نکاح کوي وینځه با سر نه وای وینځه با سر نه وای نو د دې بریری چې کم مالک او هغه دا وینځه راوغشته د بریرا او دای حضرت مغیث رضی الله تعالی عنہ یو صحابي هغه ته وعده کړ بس دې معقولی څه نه وی وخت ریدو د بریری او د مغیث وخت ریدو یو وخت دا سراغه چې دی مالک د دې بریری مالک دا شل چې بریری آزاد کړ وی بس تو سزا نه نو دام بیا د شریعت مسله ده چې کله وینځ آزاد شي کنه نو هغه نکاح بس اوس د دې خوخه ده خدا د خپل خاوند سره وخت تیری نو هم تیرول شي او کو وخت نه تیری او زین نو تلی شي اجازه شته دا په شریعت کې چې بریره آزاد شو دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مرګریم وو د عائشہ رضی الله تعالی عنها سره به کارم خدمت پم ولا کو زکه چې کله دا الزام ولګي تاسو ته چې اسما خبر وکړه عائشہ بیبي باندې نو نبی علیہ السلام دا بریره راوغوښته
وی دا بریری عائشہ خو ستا مرګریم ده او ته زمونږ په کور کې کار هم کوې نو زمونږ د دې کور د حالاتو نه ته ډېره خبره نو بریری ستا په خیال عائشہ بیبي څنګه ده نو بریره رضی الله تعالی عنها ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عائشې بیبي سره ډېر ژوند تېر کړ خو زما د الله په ذات باندې قسمي کو دې عائشې بیبي کې ما یو خامي په دې زندګۍ کې لیدلی ما نه دی لیدلی یو خامي ده یو کمزوري ده وایي څه کمزوري ده نبي علیه السلام داسې دغه شو وایي چې کله دا اوله واغږي نو عمر یې کم دی نو هغه اولو باندې سکینه دي نو چې دی راشي هغه اولو نه خوراک د کم عمره بس دقه یو کمزوري ده نور ما عائشې بیبي کې هېڅ نه دي لیدلی نو دی بریرې رضی الله تعالی عنها به د عائشې بیبي خدمت هم کوه نو چې بریره آزاده شوه نو بس وی مغیثه بس ځان لغم کوه او د مغیث سمه خوښه وه سمه یې د زړه نه خوښه وه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې کله دې بریرې ورته ده ووې نو بس دا به روانه شوه نو قسم دې زما هغه منظر نه هېرېږي چې په د مدینې منورو په کوڅو کې به پسې مغیث منډې والې ورته ما سره واپس شه ما سره واپس شه خو هغه نه واپس کېده حضرت مغیث رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام له راغی ورته چې رسول الله مبارک د خولې مبارک نه خبره وتل دي او هغه څه چل دی منل دي نو چې راله نو حضرت مغیث رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله بریری ته وایي چې ما سره دا نکاح برقرار وساتي نبی علیه السلام یې ښځه زه به ده ووایم نو بریره رضی الله تعالی عنها یې راوغوښته وی حضرت مغیث رضی الله تعالی عنہ راغلی او تا ته پته ده چې هغه تا سره ډېره مینه ده ډېره زیاته یې خوښ نو داسې چلو که چې ته دا نکاح برقرار وساته اوهو بریره خو چونکې د عایشې بیبي تربیت یافته وه هغې سره یې ژوند تېر کړو نو د رسول الله مبارک په هر خبره باندې پوه وه د نبي علیه السلام په دغه باندې مزاج باندې پوه وه او ډېره هوښیاره بیبي وه بریره و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دو خبرې دي یو خبره خو دا ده چې دا ستا حکم دی چې زه د سره نکاح برقرار وساتم او کو یا رسول الله دا ستا مشوره ده نو نبی علیہ السلام ورته بچی دا زما مشوره ده حکم مې نه دی دا ستا خوښه ده زما راته دا مشوره ده چې ته د سره وخت تېر کړه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې دی خوښ وایي چې نه دی خوښ بس ځه نبی علیہ السلام هېڅ خفګان ونه کړ چې بس نه دی زما خو تا سره یو مشوره وه او چې ستا نه دی خوښ نو بس ته زما د طرف نه بالکل آزاد یې په تا هېڅ دغه نشته او ته زه بالکل یې پرېښودی شي نو چې چا مشوره دا د خپلو دغه کې ګورې چې چا مشوره درکړ او تا د هغه ونه منلې شوه نو دا سړی دې نه خفه کېږي ګورې دا زیات تر دا شوي دي دا د دې دپاره کوم چې دا بعضې وخت موږ دا مشورې کوو چې د هغې یو قصره یې وانلو هغه بیا خفه زما خو مو ونه منل زما خو مو ونه منل نو چې ستا مو نه منل خو دا خو د مشورې خبره ده چې بس ټولو کې زیات تر کومه اړخ نه رایه راله بس په هغې باندې موږ عمل وکړو نو چې کو دې ونه منلې شوه نو خیر دی په دې باندې دغه مه کوه نو یو خو به دا چل کوی چې هر قسمه حالات وي په جایزو امورو کې ګورې به مشوره کوی هسې ده چې په ناجایزو امورو کې مشوره کوې چې چېرته لګیا یو کسان دې راغونډ کړو چې یاره کنډر کوم چې د شپې وکړم او که دروازې وکړم دا چلونه کوې ګوره نه دا په جایز امورو کې چې کوم کې نص د قرآن نه وي ثابته لکه مونځ دی نو استعمال الامر چې استاد زه دا مونځ کوم او که نه کوم نو کو زما طاقت یو مضبوطه توتله وباسم چې دې کې زما نه څه مشوره دا خو د الله ده داسې کارونه چې ته ګورې چې یاره دې کې زما دپاره فایده ده او که نقصان دی او تا ته پکې څه وي آپشن وي نو هغې کې بیا مشوره